د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ډیر غوسه ښکاري او یو توند پیغام یې پرېښی. هغه افغانه بېوسه نجلۍ چې نوریه نومیږي او په نور احمد مشهوره ده چې د هلک په جامه کې او په یو کافي شاپ کې کار کاوه چې تر څو ځان دپاره د خپل کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کړي د یو څو کسانو له خوا نه ونیول شوه او انټرویو ترې وشوه. بیا په سوشل میډیا یې خپره کړه. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي یو څه موده مخکې زمونږ امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده هم یو بیان کړی و او په هغه کې حتی د نارینه وو ویډیو او عکس اخیستل حرام ګڼلي ول. څنګه دوی داسې یو کار کولی شي او بیا ځان ته مجاهدین وایي؟ هغه وویل دغه کار بیخي حرام دی چې د یو نارینه ویډیو حرامه ده. څنګه تاسو کولی شئ د یو ښځې ویډیو کوئ او پرده پرې نه راچوئ بیا یې په سوشل میډیا خپروئ؟ د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد افغان ولس څخه هم غوښتنه وکړه چې دوی ټول دې آرام شي. هغه وویل موږ تل د افغان ولس خدمت کړی، نو یو څو کسانو باندې باید د اسلامي امارت نوم بدنام نشي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره د نورو مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي هغه پیښې موږ ټول دردولی یو. زموږ هغه بېوسله خور چې نوریه نومیږي د حلاله روزي پیدا کولو لپاره یې په یو کافي شاپ کې کار کاوه، نو داسې ظالمانه چلن ورسره وشو چې موږ ټول یې ودردولو. هغه له اسلامي امارت د نظامیانو څخه غوښتنه کړې ده چې هر څه مو ګیر کړل پټه یې کړئ چې الله پرې پرده راچوي. تاسو د الله بندګان یئ نو تاسو پرې هم پرده راواچوئ، نه دا چې ویډیوګانې ترې وکړئ او په سوشل میډیا یې خپرې کړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو ته بیا ښې چارې.